بسم الله الرحمن الرحيم فبهداه مهتدي ټولنا مخکې د مجلس چې کوم خلق ناس ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دویم د حاجي صاحب ذوالفقار ماهر حاجي صاحب او مجاهد حاجي صاحب د دوی د کورنۍ دا کوم بند چې جوړ کړی دا د خپل ځان دپاره او د عام ولس د خدمت اراده یې ده پکې. الله دې ورته مبارک وګرځي، الله دې ورته بختور وګرځي، الله دې له مصیبتونو بلاو نه وساتي. مسلمانانو ورونو او دلته چې مجلس کې کوم خلک ناست دي اکثره تجاران ما چې کوم آیات تاسو ته وویلې الله عز وجل وی نبی علیہ السلام تا وی تاسی د پخوانیو انبیاء علیهم السلام په لار باندې یعنی هغه پسې اقتدا وکړي او هغه لار تعقیب کړي. الله د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې انبیاء رالیږلي ول، هغو انبیاء علیهم السلام چې ول هر یو ته الله عز وجل یوه لاره منتخب کړې وله. نو الله داسې ویلې چې تاسې ای د الله نبي ته د مخکینیو نبیانو لاره تعقیب. یو له دغه لارې له اهدافو نه دا و چې دنیا را آباده د دنیا آبادۍ دا هم د انبیا علیهم السلام سنت. یعنې الله د انبیا تنا دې لپاره نه دي رالیږلي چې یو سړی تنا جماعت کې کېږي. الله انبیا د دې لپاره هم رالیږلي دي چې دنیا آباد کړي. آدم علیه السلام چې الله اول ځمکې ته راولي څه حکمت پکې چې دی په جنت کې که اوسېدلی وي دا دنیا نه آبادېدله. لکه د الله په مخلوقاتو کې داسې مخلوق ونه چې دا دنیا یې آباده کړې وای. که تاسې فکر وکړئ دغه د جلاباد ښار او د دې جلاباد په ښار کې که انسان نه وای نو دا دومره لویه آبادي و دا ښایست چې دغې مځکې ته د جوړښت ورکړی نو دا جوړښت به نه و. او د الله عز وجل یو مقصد هم دا ده چې دا مځکه او د الله قدرتونه چې مځکه کې دي دا د انسان د علم په برکت باندې راوس پړي، داسې راوس پړي چې په هغې یو آبادۍ جوړه شي. لکه موږ اوس وینو، یعنې تاسې داسې فکر وکړئ د نن نه 1000 کاله مخکې د جلاباد د بازار هېڅ شی نه و، یوه دښته وه. خو کله چې انسانان راغلل دلته یې نهر جوړ کړ، دلته یې بند جوړ کړ، دلته بازار جوړ شو. انسانانو نه قسمه قسم استفادې واخیستلې او انسانانو هغه بازار آباد کړ. دې کې د الله عز وجل هغه د قدرت نښې راښکارېږي، پکې انسانانو ته ګټه رسېږي. نو الله داسې یو مخلوق چې د دنیا را ژوندی کړي، دنیا کې هغه عمرانو آبادۍ وکړي. کې آدم علیه السلام الله هم دې لپاره رالیږلی و. جنت کې ولې ونه اوسېد تر اخره؟ الله یوه بانه ورته جوړه کړله چې غنم یې وخوړه. مقصد یې دا و چې دنیا ته یې راولېږي نو هلته خو په تیاره خوړل ول. د الله عز وجل په تیاره خوړونکی سړی که نه ایسېږي. نو الله عز وجل داسې وکړ ځکې ته یې راولېږ. څنګه چې راغی کتابونو کې راځي نو جنت کې خو ژوند په تیاره باندې و. نو دلته چې راغی نو خوراک خو نه و. نو الله عز وجل جنت کې دته غنم ورکړي. وی دا د غنم دانه اول کې دومره غټه وه لکه د شترمرغ هګۍ غوندې. ابن کثیر رحمه الله ویل بدایې و نهایې کې داسې غټه دانه وه، دی وکرل. په دا یوه ورځ باندې غنم راشنم سول، لوم سول، ټول ترکیب الله ورښوده چې ته یې وکره بیا راشنه سي مځکه څنګه ورته هغه که دا ټول ترکیب الله ورښود. یو ورځ کې ټول ترکیب وشو، لو یې هم کړل، تطحین یې هم کړل، وړه یې هم کړل.
او دا تزریه مونږ تاسې پخوا زمانه کې به ورته د غنم به چې کله په غوبل باندې میده کړه د سپین ږیرو د سیبانو به په یاد دي پرېښل خو اوس راووتل داسې به یې بادول تزریه ورته وایي هغې ته هغه به یې وکړ زرنده یې کړل میچنه وه هغه زمانه کې دا غټه زرنده نه وه کورنۍ میچنې وې د سپین ږیرو د سیبانو به په یاد وي نو هغه یې وکړ د آدم علیه السلام ته یې طریقه وروښودله ډوډۍ یې پخه کړه نو دا د مازدیګر وخت دا ډوډۍ پخوالي ته شو آدم علیه السلام داسې شوقي ورته چې وایي خوري نو الله ورته ویلې ټوله ورځ دې روزه نیولې دلته هم لږ انتظار وکړه نو ځکه علما وایي آدم علیه السلام دلته ډېر ورخطا و ځکه ټوله ورځ یې خوراک نه و کړی د مازدیګر لمانځه نه وروسته تر ماښام روزه ماتې وخته پورې انسان دلته ډېر نسي ټوله ورځ یې روزه کې فکر نه وي خو دغه حالت کې بس داسې چې خدایه زه اذان وکړي چې ما سې دغسې غږ واوري یله ملا اذان وکړه هغه څوک چاته غږ ور وکړي نو آدم علیه السلام په دنیا کې اول د الله نبي و چې کرونده یې شروع کړه د ابادۍ باب شروع شو الله تنا انبیا دې لپاره نه دي رالیږلي چې جومات کې دې تنا کېږي دا هم یو عبادت ده طلب الکسب فریضة بعد فریضة یو حدیث ابن ماجه کې ده رسول صلی الله علیه وسلم وایي نبی صلی الله علیه وسلم د تاجر صفت پکې کوي چې تاجر څوک ده الله عز وجل تاجر ته کم فضیلت ورکړی هغه تاجر چې امین سړی وي او هغه به په جنت کې وي یو تاجر چې امین سړی وي الله خو دنیا ته انسانانو انبیا د ابادۍ دپاره هم رالیږلي دي آدم علیه السلام الله د کښت او د دنیا د ابادۍ له دنه شروع اوس یو سړی د تجار ده دی د آدم علیه السلام په لاره باندې ځي یا د نور انبیا علیهم السلام زه وروسته یو بل نبي هم درته ښیم بیا نو د هغه په لاره باندې ځي نو دی چې د هغه په لاره باندې ځي د دنیا را ابادۍ لکه مثلا د ذوالفقار حاجي صاحب او د ماهر حاجي صاحب په دیپان کې خو به یو 40 کسان کار کوي نو دلته 40 کسان هر سړی خو 10 نفره کور لري کوي نو هر سړی چې 10 نفره کور ولري 300 کسانو ته ګټه ورسوي نو تاسې چې په دې فکر وکړئ دا 300 کسانو ته د یو ادرس نه رزق ورکول کېږي ته تنها دا نیت مه برابروه چې دې ما ګټه کوي ای الله پاکه ما ته د دنیا راکړې زه د ځان دپاره هم حلال رزق ګټم او زه هغه مسلمانانو ته هم زمینه مساعده کوم دا دنیا را آبادوم ته یو خیر سې ته چې امین تاجر سې ته به په جنت کې له انبیاو له صالحینو سره یې ابن ماجه حدیث ده تاجر امین دا به د صلحاو د انبیاو د صالحینو سره په جنت کې مونږ نیت برابر کړو الله عز وجل دې د دې ټولنې دپاره تنها علما د دین دا ټولنه نشي په مخ باندې بولی علما د دین باید تجارانو ته دغه فکرې ورکړي ډېره د دې ټولنې خیر ټولنې ته چې خیر رسوي هغه تجاران ورونه دي دلته چې هر یو ناست ده 200 300 هر یو سره دوی سبب د رزق ګرځي دا په زرګونو انسانان په د لکونو انسانان الله دې تا په وجه باندې د رزق سبب ورته برابر کړی دا تجارانو ورونه تاسې یو لوی فضیلت ده دی تاسې دپاره یو لوی نعمت الله در باندې کړی الله دې وکړي چې نور موږ نیتونه ښه برابر کړو حضرت داود علیه السلام چې و دا د بخاري حدیث ده حضرت داود علیه السلام یو ورځ راووته ځان شکل یې بدل کړ ګرځېده نو خلکو نه یې پوښتنې کولې دا د خپل حکومت ځکه دی هم نبي و هم د خپل د ولس مشر حاکم و باندې راووته
ګرځېده پوښتنه یې وکړله سړي سره به چې مخ شو وایي څنګه حال ده خلکو نه پېژاند چې دا داود علیه السلام د نبي ده پېژاند خو یې خو د شکل بدل کړی و جبریل علیه السلام ورته راغی الله ورته یو پیغام راوړي جبریل علیه السلام په یو شکل د سړي ورته راغی ورته ویلي ده پوښتنه ترېنه وکړه خلک څنګه دي دا داود علیه السلام وایي څنګه ده دا د رعیت د ولس په حق کې څنګه ده اسباب یې ورته برابر کړي که نه لکه زه یو مثال ووایم دا اوس ښاروال حاکم راوځي د دې پمپونو اتحادیې والا نه پوښتنه وکړي په پټه باندې چې څه مشکلات دي کومې چې مشکلات یې هغه ورته حل کړي ولس چې وده کوي هلته یې کوي چې د حکومت سرپرستي وي خو چې حکومت کارونه آسان مثال زمی ده د کابل سخت زمی ده 2000 تخمونه وشینده وده کوي راشنه کېږي په زمي کې چې واورې پرتې وي نه ولې ځکه اسباب نه دي ورته برابر هغه هوا او جو نه ده برابره کله چې پسرلی سي که تخم وکره خپله راشېږي حکومت دا د پسرلي حیثیت لري خو چې حکومت عدل وکړي حکومت تجارانو ته هغه اسباب برابر کړي خنډونه له منځه ورک کړي کله چې خنډونه له منځه ورک شول تجار ته یو قانون جوړ کړي نه سیخ وسوځي نه کباب دواړه د ولس او د الله د مخلوق دپاره په یوه لاره روان سي ته یې وګوره پسرلي کې څومره غټه وده وکړي بوټی حاصل ته رسیږي دغه ټولنه دغه تجاران د افغانستان څومره ښه استعداد لري فکر لري یعنې تاسې دا ومنئ چې ډېر زر به د امت په پښو ودرېږي هغه مشکلات چې موږ ته خلک جوړوي هغه مشکلات چې موږ په دې ټولنه کې په نسبت همسایهګانې او نورې دنیا ته لرو ډېر به زر حل سي علت دا ده چې د حضرت داود علیه السلام غوندې مو هغه د حکومت حاکم هم راوځي او دا ولس دی هم دې ته اراده وکړي چې زه په ریښتونې معنا باندې بدون د چل نه بدون د فریب نه بدون د دې نه چې خپل جب ډک کړم ولس ته خدمت کوم دا دواړه چې ملګري سي خپله پسرلی ده په پسرلي کې وده کوي بوټي غټېږي نو الله دې وکړي انشاءالله یو اسلامي نظام ده د علماو واک ده الله دې وکړي چې خنډونه وي نه که وي انسانان دي الله دې وکړي چې هغه خنډونه درته لرې کړي داود علیه السلام چې راووت نو جبریل علیه السلام د انسان په شکل تېر سره مخ شو ده پوښتنه تېر وکړه وی داود علیه السلام د دې ساحې مشر ده دا ولس څه خاطره تېر لري نو هغه ورته ویلي جبریل علیه السلام خو یې پېژني نه چې دا ملک ده جبریل د ما ته د انسان په شکل راغلی هغه ورته ویلي ډېر ښه سړی ده خو یو کار ښه نه لري دی چې کوم رزق خوري د بیت المال نه یې خوري کاش کې دی د خپل لاس کسب وکړي انسان چې خپله ځان ته کسب و مزدوري وکړي دا یو کمال ده د انسان دپاره نو آدم علیه هغه ورته ویلې داود علیه السلام وایي خو ولاکه خبر ده نو وایي چی وکړي تا څه مشوره ده چی وکړ وی ته لاړ سه اوسپنې په هغه زمانه کې وسپنې ویلې کېدلې نه تر دغې زمانې وسپنه په ویلې کېدلو انسان نه پوهېده ځکه انسان خو چې و په اوله مرتبه کې لکه موږ او تاسې چې نن نه 200 کاله مخکې کوچان ولو اوس هم تقریبا کوچان یو په ډېرو شیانو نه پوهېږو نو انسان هم په اول د ژوند کې کوچی وچ کوچی هېڅ شي باندې نه پوهېد غیر له میږې څرولو نه یې نور شی نه و زده نو داود علیه السلام ته الله د وسپنو وعلنا له الحدید ده ته مو بیا ګوره ده چې قصد وکړ نو د وسپنې لپاره یو کارخانه جوړه کړه وسپنې ویلې کړه د وسپنې د ویلې کېدلو په برکت باندې
نن تاسې دنیا کې ګورئ څومره ډېر شیان د یوې وسپنې د ویلې کېدلو نه موږ ته لاسته راغلل ورځ تر بلې نه د وسپنې د ویلې کېدلو نه انسانان انواع جوړوي ولې الله هغه نبي ته چې حضرت داود علیه السلام الله ملک راولېږي وی ډېر ښه سړی ده خو د بل ډوډۍ ته یې سترګې پټې کړي وي دا د الله کنۍ سي باید انسان خپله کاسب طلب الکسب فریضة بعد فریضة طبرانی حدیث ده صحیح حدیث هم ده کسب دا فرض فصل فرض نه ده نو الله دې مونږ داسې انسانان جوړ کړي چې کسبګر وي عمر رضی الله عنه یو ورځ روان ده په لاره خپل خلافت یې ده یو څو بزرګان ناست دي څادرونه یې په سرو راچولي عمر سې پوښتنه وکړه وي دا څوک دي وایي دا متوکلون دي توکل یې کړی عمر سې په دوره ووهل داسې ووهل وایي دا متوکلون نه دا متأکلون دي پردۍ ډوډۍ ته یې سترګې نیولي انسان باید خپله کسب وکړي بیګا ماهر اجي راته ویلې داسې ملک سیاسي تبصره کوله دا لارې وایي چې بندې سي ډېره بده نه ده ځکه انسان دې ته ده راته ویلي وي دا لارې چې بنده شي دې کې یوه ګټه دا ده چې افغانان دې ته مجبور شي چې زه څه وکړم سړی چې مجبور شي هغه خپل لار ځان ته پیدا کوي اوس لاره چې څومره م وایي هغه سي غر چې څومره م جګ سي په سر لاره لري خو چې غره ته مجبور سي بیا لاره پیدا کوي که مجبور نه سي د غره لاره کله سړي ته معلومیږي نو الله دې وکړي تجارانو ورونو دلته ناستو ورونو خصوصا ذوالفقار حاجي صاحب و ماهر حاجي صاحب مجاهد حاجي صاحب د دوی نور ملګري او دلته کوم چې تجاران ناستي تاسې د دې ولس دپاره هغه انسانان یو ته نه باید مونږ په ځان تمامه نه کړو چې مونږ خلکو ته تاسې خیر د تاسې ګټه تر موږ نه م ولس ته ډېره ده نیت برابر شي انشاءالله نیت به مو برابر وي لکه چې نیت نه وی برابر زی د کابل نه د ترجمې نه دلته نه راغوښتلم نو خو یو خیر نیت و پکې نو تاسې د ټولنې ته خیر یعنې دا بې مبالغې درته وایم د ولس ته مو خیر د دین تر علماو نه که زیات نه کم نه ده مدرسه تاسې چلوئ یتیم تاسې چلوئ جومات تاسې چلوئ او ډېرو انسانانو ته هغه خو پرېږده ته نه چې دا د کار زمینه مو خلکو ته برابره کړې ډېر 15-30 انسانان چې دلته کار کوي لس خو به هر یو سړي پسې کور وي که نه 400-350 انسانان څو دا یو لوی خیر ده دغسې انسان د الله عز وجل خوښېږي نو الله دې تاسې دا ستړي قبوله کړي الله مو داسې انسانان مه ګرځوه چې ناامیده سئ الله دې وکړي چې د دماغ خبرې ځان سره واخلئ او نورم په دې خپل باب کې تشویق سئ چې امت ته مو ګټه ورسېږي دغه غریب او بېوزله محتاج امت چې ودرېږو یو ماشوم راځي راته قسم په الله چې لکه زړه مو چې پرې کېږي هغه انسانان چې ورته سترګې مو دي چې دغه غریب واړه ماشومان پرون لاره کې هلته مونږ لږ د سروبي ساحه کې د شپې مونږ راغلو لاره لږ بنده سوله واړه ماشومانو بیچارهګانو یعنې قسم په الله چې د سړي زړه اچا ته مو چې سترګې دي چې یو ورځ به راځي چې د مونږ ماشومان به هم لکه د نورو انسانانو ماشومان په دغه عمر کې تعلیم و مکتب و مدرسې ته ځي همو تاسې ته سترګې دي چې تاسې ته د الله پاک داسې زمینه برابره کړي چې ساحه د پسرلي سي او وده وکئ داسې وده وکئ چې د هر یو د ځان سره اوس 3.5 دي 3.5 انسانان په غېږ کې ونیسئ د ټول افغانستان تجاران چې دا کار وکړي نو دا امت به له تیارې نه راوځي له احتیاج نه به راوځي په علم به سنبال سي مکتب و مدرسه به ووایي پوهه به حاصله کړي هغه انسانان یې که حکومت هم د تاسې ته سترګې دي او که رعیت هم د تاسې ته سترګې دي الله دې تاسې ته ژوند درکړي الله پاک مو ښه لره بس امام دومره خبرې کفایت کوي الله پاک دې دا جای بختور مبارک وګرځي الله پاک دې د مسلمانانو او د دوی د کور دپاره مصدر د خدمت وګرځي الله پاک دې د مسلمانانو سبب د رزق وګرځي
نور تجارانو ورونو که د کارخانو د فابریکو ارادې کړي هغوی ته دې مغه ځایونه الله مصدر د خدمتو د ولس دپاره وګرځوي انشاءالله نظام هم ښه نظام ده خبر مو اورېدل کېږي بیا خو نو انسانان یو موږ هم د همدغې ټولنې نه راغلي انسانان دي کېدلی شي مشکلات وي الله خو مهربانه ده الله به غم حل کړي الله پاک نو ډېر امیدونه شته چې الله پاک حل یې کړي کوم مشکلات وي نور نظام داسې یو نظام ده چې افغانستان په تاریخ کې انشاءالله نسي راتلی تاسې هم په دې باندې پوهېږئ ځکه یو غلام نظام نه ده خپلواکه نظام ده فیصله له خپله کېږي خو ډېر لوی افغانستان ده ټول خلک کش کې د جلابات غوندې فکر ولري زه د ټول افغانستان کې وګرځېدلم که داسې د نوښت خلک چې ننګرهار و جلابات لري ټول افغانستان داسې د نوښت فکر خلک درلودلی د مشکلات به نه ځکه ټول انسانان د افغانستان ګرځېدلي نه دي که تاسې د افغانستان ولایتونو ته لاړ شئ هغوی له خپل کلي نه دي وتلي نو چې نه یې وتلي نو هغه به نوښت څنګه راوړي نو په هغه چې بعضې خبرې مني لږ وخت غواړي مشکل صرف دغه مشکل ده دغه فکر چې د جلاباتو یا دغه متمدن خلک لري که دا نورو درلودلي موږ به دې مشکلاتو سره نه وو خیر دغه مشکلات به لا حل شي چې جلابات ته راسي او د خلکو سره کینی یا د افغانستان هغه ولایتونو خلکو سره چې کېناستل ناستې ولاړې وسي فکرونه را جوړېږي الله عز وجل دې بیا مبارک و بختور وګرځي الله دې د مسلمانانو دپاره سبب د رزق وګرځي بیا به نوره دعا باچا صاحب درته وکړي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین